تازه او نوی خبر اروپایی هیوادونو ته د افغاني غالیو صادرات زیات شوي. لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه مې ومنئ. ښه راغلاست د دې مهال خبرونو ته. سږ کال لومړیو شپږو میاشتو کې 8.7 میلیونه ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته افغاني غالۍ صادرې شوې. پاکستان، ترکیه، متحده عربي امارات، ازبکستان، ایټالیا، امریکا او بریټانیا ته د غالیو صادرات شوي دي. غالۍ د افغانستان له لرغونو لاسي صنایعو دي. د افغانستان غالیو اوبدلو پیر تر اریایي تمدن رسیږي. د نړۍ په کچه د غالیو تر ټولو ستر سوداګر اریایان یا ننني افغانان دي. د افغانستان شمال ځینې ولایتونو د غالیو اوبدلو له درکه مشهور دي. بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل، کندوز او سمنګان ډیری اوسیدونکي په غالیو اوبدلو بوخت دي. د دغه لاسي صنعت ودې او پرمختګ لپاره اوس ښه زمینه مساعده شوې. کابل کې اوس افغاني غالۍ دایمي نندارتون لري. افغاني قالینو لپاره له هیواده بیرون د بازار موندنې هڅې دوام لري. تازه سعودي عربستان کې د افغاني غالیو لپاره نندارتون جوړ شوی. د هیواد سلګونه زره کسان په غالیو اوبدلو بوخت دي.